ډیر محترم ورونه دا پوښتنه کوي چې قرضونه را باندې دي پوروړي یو، داسې وظیفه راته وښایاست چې الله تعالی زموږ دا قرضونه راته خلاص کړي. نو ما په یو حدیث شریف کې دا لیدلی دي، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي رالی او د خپل فقر و مسکنت او د قرضونو شکایت یې وکړي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته وویله چې ته دغه تسبیحات ولې نه وایې؟ هغه داسې تسبیحات دي بها ينزل الله الرزق من السماء، چې د دغه تسبیح ویلو سره الله رب العالمین د اسمانه درته رزق درکوي. او یو روایت کې دا راځي چې وبها یفتح ابواب الرزق، دغه تسبیح ویلو سره الله تعالی د رزق دروازې درته راخلاصوي. نو بیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه تسبیحات ورته وښول چې د سهار د سنت وروسته تر فرض مخکې 100 کرتې 100 واره باید وویل سي. هغه تسبیحات دا دي: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم، استغفر الله. دغه تسبیح باید 100 واره د سنتو څخه وروسته تر فرض مخکې هر سهار وویل سي. دغه ذکر تاسو هم کوئ او نور مسلمانانو ته هم ورسوئ. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.